خدایا منم چې ګناهګار یم زه له مغفرت نه امید نه یم له مغفرت نه امید نه یم په ورانو لارو که هر څوک تللی یم د ژوند لار زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ګناهونو نښې او د هغې علاج امید نه یم په ورانو لارو که هر څوک تللی یم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ګناهونو نښې او د هغوی علاج درنو اوریدونکو په انسان باندې د الله رب العزت د نعمتونو له جملې څخه یو لوی نعمت دا دی چې الله رب العزت د خپل بنده نوم په دواړو جهانونو کې پورته کړي دا هغه څه دي چې الله رب العزت خپلو انبیاو او رسولانو ته وربښلي دي دوی هم په دنیا او هم په آخرت کې نومیالي کړي دي لکه څنګه چې الله رب العزت په صورت صاد کې 45 او 46 آیت کې فرمایي واذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار او زموږ د بندگانو ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام یادونه وکړه د ډیر عملی قوت درلودونکي او سترګور خلک ول موږ هغوی د یو خالص صفت پر اساس غوره کړي ول او هغه د آخرت یاد ول الله رب العزت هغو ته یاد صفت ورکړی و یعنی د آخرت یاد چې له عمله تر ننه پورې هغوی د خلکو په زړونو کې ځای لري او معزز دي ابراهیم علیه السلام الله رب العزت نه غوښتنه وکړه واجعل لی لسان صدق فی الآخرین او په وروسته نسلونو کې ای زما پروردګاره رښتینی نومیالیتوب را په برخه کړه کله چې ابراهیم علیه السلام دا سوال د الله رب العزت نه وکړه نو الله رب العزت وفرمایل ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علیا الله وایي چې هغو ته مو خپل رحمت ور په برخه که او هغوی مو رښتیني نومیالي کړل همدارنګه الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي ورفعنا لک ذکرک او ستا په خاطر مو ستا د یادېدو آوازه لوړه کړه هر چا چې د خپل نبی مننه کړې او د هغه خبره د سر په سترګو منلې هغه بریالی شوی نومیالی شوی او هر چا چې د خپل نبی خبره نه ده منلې د محمد رسول الله د ارشاداتو مطابق عمل نه دی کړی بلکې ظالم په بدعت باندې د سنت نوم ایښی هغه لرې شوی او پرېوتی دی نو که غواړئ چې الله رب العزت مو نوم په دواړو جهانونو کې پورته کړي راځئ د الله رب العزت د حکمونو او د اوامرو پابند شئ د محمد رسول الله د ارشاداتو پابند شئ ځکه هغه کسان چې د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو نه سرغړونه کوي د رسول الله د سنتو نه سرغړونه کوي هغوی لرې شوي او پریوتي دي او بل دا چې ګناهګار انسان په بدو نومونو بلل کیږي کم کس چې ګناه کوي خپل ژوند په فساد کې تیروي هغه په مؤمن متقی
نیکوکار، محسن، مطیع او دې ته ورته نورو ښکلو نومونو او صفتونو باندې نه یادیږي، بلکې هغه په فاسق، فاجر، قاتل، مفسد، خبیث، غل او دروغجن او دې ته ورته نورو صفتونو باندې یادیږي. الله رب العزت په سورة حجرات کې فرمایي بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، له ایمان راوړلو وروسته په فسق کې نوم پیدا کول ډیره بده خبره ده. او څوک دا نوم پیدا کوي؟ هغه کسان چې د الله د حکمونو پابند نه وي، هغه کسان چې خپل ژوند په ګناه او په فساد کې تیروي. علامه ابن قیم لیکي د انسان نوم ډیر اثر لري. که چیرې د ګناهونو په سزاګانو کې یوازې همدغه سزا وي چې دا به په بدو نومونو یادېدلی، نو بیا هم په کار وه چې انسان ګناه پریښی وی. لا مقربه لمن باعدته ولا مباعد لمن قربته. څوک چې الله رب العزت لرې کړي هغه څوک نږدې کولی شي، او څوک چې الله رب العزت نږدې کړي هغه څوک لرې کولی شي؟ هیڅوک یې نشي. خو الله هغه څوک نږدې کوي چې هغه خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې او د محمد رسول الله د ارشاداتو په رڼا کې تیروي، او هغه څوک لرې کوي چې هغه تل لپاره سرغړونه کوي، تل لپاره خپل ژوند په فساد، منکراتو او فجایعو کې تیروي. همدارنګه له ګنهګار انسان څخه عقل کډه کوي، عقل تریزي. که چیرې دوه عقلمند وي، یو د الله رب العزت عبادت کوي او بلې نافرمانی، نو دا دواړه د عقل په اعتبار سره مساوي نه دي، بلکې د عاقل انسان عقل به ډیر وي او خبره به هم د منلو وړ وي. نه یوازې دا، بلکې نیک عقلمند انسان پریکړه هم سمه کولی شي. له همدې امله په قرآن کې ډیر خطاب الله رب العزت عقلمندو ته کړی. الله رب العزت په سورة مائده کې فرمایي فاتقوا الله یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. نو ای هوښیارانو، د الله رب العزت له نافرمانی څخه ځان وژغورئ، د الله نه وویریږئ، هیله ده چې بریالیتوب به مو په برخه شي. همدارنګه الله په سورة بقره کې فرمایي وما یذکر الا اولو الالباب. له دې خبرو نه یوازې هغه کسان درس اخلي چې د پوهې خاوندان دي. علامه ابن قیم لیکي کم کس چې داسې وانګري چې زه د الله رب العزت په ولکه کې یم او هغه مې ګوري، که بیا ګناه وکړي نو دا خو به هوښیار وي، خو د الله رب العزت د نافرمانی له امله الله رب العزت څخه لرې کیږي. دا به څه ډول عقلمند وي چې د لږې مزې او لږ خوند لپاره تلپاتې ژوند خراب کړي. عاقل خو هغه دی چې د الله رب العزت رضا ولټوي، ځکه د الله رب العزت په رضا کې زړه ته سکون په برخه کیږي. او کومو کسانو چې د الله رب العزت د محبت مزه وڅکله، هغه ته که د دې محبت څخه د لرېوالي په بدل کې دغه ټوله دنیا ورکړه شي، نو بیا هم پرې نه راضي کیږي. دغه کس ته چې په دنیا کې هر ډول روزي رسي، دا د مالدارو په ښو خوراکونو نه ورکوي، دا ورته ډیر ښه خواړه بریښي او په همدې باندې خپله چاره چلوي. دا ځکه چې د دې په وړاندې د دنیا نعمتونه نه، بلکې د آخرت نعمتونه غوره دي. علامه ابن قیم لیکي الله رب العزت مو دې د داسې عقلمندو څخه وساتي چې ملغرلې په پچو باندې پلوري او مسک په کمبل بدبویي باندې پلوري. همدارنګه درنو اوریدونکو، د ګناه له امله د انسان او د الله رب العزت ترمنځ اړیکه له منځه ځي. د خیر دروازې ورته بندیږي او د شر دروازې ورته پرانیستل کیږي. د کوم انسان چې د الله رب العزت سره اړیکه پریشي، د خیر دروازې پرې بندې او د شر ورته پرانیستل شي، نو د داسې کس به څه حشر وي؟ ځکه د الله رب العزت سره اړیکه پرې شوه او د الله رب العزت د دښمنانو سره اړیکه کلکه شوه. اوس چې ده څومره لوی تاوان کړی، د دې اندازه دا بېعقله انسان نشي کولی. الله رب العزت فرمایي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. یاد کړه چې کله موږ ملائکو ته وویل چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي نو هغوی سجده وکړه خو ابلیس ونه کړه. هغه له پیریانو څخه و ځکه چې د خپل رب د حکم له منلو ووت. اوس آیا تاسې له ما څخه پرته هغه او د هغه ذریه خپل سرپرستان او دوستان نیسئ په داسې حال کې چې هغوی ستاسې دښمنان دي؟ ډیره ناوړه بدله ده چې ظالمان یې غوره کوي. علامه ابن قیم رحمه الله لیکي چې الله رب العزت داسې وایي ای زما بندگانو ما ستاسو د پلار آدم علیه السلام اکرام او عزت وکړ. هغه ته مې لوړه مرتبه ورکړه، د هغه نوم مې پورته که. ملائکو ته مې وویل چې هغه ته د تعظیم سجده وکړئ، هغو سجده وکړه، خو زما دښمن او د هغه دښمن شیطان سجده ونه کړه او له اطاعت څخه ووت. فكيف يحسن بكم بعد هذا أن تتخذوه وذريته أولياء من دوني فتطيعونه في معصيتي وتوالونه في خلاف مرضاتي وهم أعداء عدو لكم. اوس چې هر څوک د شیطان او د هغه لښکر سره ملګرتیا جوړه کړي او زما د نافرمانی په صورت کې د هغه اطاعت وکړي نو هغه ستاسو د ټولو ستر دښمن دی. اوس به د هغه پایله څه وي؟ ما چې د شیطان سره دښمني امر کړی هغه ورسره ملګرتیا وکړه. او قاعده هم دغه ده چې من والا اعداء الملک کان هو و اعداؤه عنده سوا. څوک چې د بادشاه له دښمنانو سره ملګرتیا کوي هغه پخپله د بادشاه په وړاندې مجرم جوړیږي. ځکه د مینې دا قانون دی چې انسان باید د خپل محبوب له ملګرو سره ملګرتیا وکړي او د هغه له دښمنانو سره دښمني. د عاقل انسان لپاره مناسب نه ده چې هغه د خپل محبوب له دښمنانو سره ملګرتیا وکړي او خپل محبوب پرېږدي. علما لیکي الله رب العزت چې د شیطان سره کومه دښمني لري په حقیقت کې هغه هم زموږ له عمله ده. ځکه شیطان آدم علیه السلام ته له سجدې کولو نه انکار وکړ. پایله دا شوه چې الله رب العزت لعنتي او خپل دښمن که. کله چې هغه سره الله رب العزت د دښمني اعلان کړی نو موږ څوک یو چې له هغه سره سوله وکړو؟ الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د الله رب العزت د حکمونو پابند شو، د الله رب العزت د اوامرو پابند شو تر څو د الله رب العزت دوستی لاسته راوړو. ځکه که موږ د الله رب العزت د حکمونو پابند نه اوسو، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو او د سنتو پابند نه اوسیږو نو دلته بیا موږ د الله نه فاصله اخلو. د الله رب العزت دوستی زموږ نه پاتې کیږي بلکې زموږ دوستی او ملګرتیا د شیطان سره قایمیږي. نو د چا دوستی او ملګرتیا چې د شیطان سره قائمه شوه د هغه پایله هلاکت او بدبختی ده. نو که خویندې دي او ورونه دي ټول دې د الله رب العزت د ویناو مطابق خپل عملونه ترسره کړي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو او ویناو مطابق دې ترسره کړي تر څو رب العزت زموږ نه راضي شي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو خو د یوې دمې نه وروسته. فورانو لارو که هر سو تللیم ستال رحمتنا امیدنا یم خدایا منم چی گناهگار یم زنگ لمغفرتنا امیدنا یم فورانو لارو که هر سو تللیم ستال رحمتنا امیدنا یم خدایا منم چی گناهگار یم زنگ لمغفرتنا امیدنا یم فورانو لارو که هر سو تللیم. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د ګناه له امله په ژوند، رزق او علم کې برکت له منځه ځي.
د ځمکې برکتونه چې له منځه ځي دا هم د ګنهګار انسان د ګناه له امله. همدې خبرې ته په اشارې سره الله رب العزت فرمای ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. که د سیمو خلکو ایمان راوړی وی او د تقوا کړنلاره یې غوره کړې وی نو موږ به پر هغو د آسمان او د ځمکې د برکتونو دروازې پرانستې وی. همدارنګه د ابن ماجې حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې حضرت جبرائیل علیه السلام زما په زړه کې دا خبره واچوله لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها. هیڅ یو انسان، هیڅ یو نفس تر هغه وخته پورې نشي مړ کیدی تر څو هغه خپل رزق مکمل نکړي. ځکه چې د الله رب العزت خزانې پرته له اطاعت څخه نشي ترلاسه کیدی. سکون او راحت د الله رب العزت په رضا او یقین کې دی. غم او پریشانی په شک کولو او د الله رب العزت په نارضایت کې ده. ځینې خلک داسې ګمان کوي چې د رزق پراخي دا ده چې رزق ډیر شي او په عمر کې زیاتوالی دا دی چې د ده په عمر کې څو کاله ډیر شي. په دې اړه مختلف روایات دي. موږ داسې وایو الله رب العزت د ده په لږ غوندې رزق کې دومره برکت اچوي چې د ده او د کورنۍ د وګړو لپاره یې بسنه وکړي. همدارنګه د ده په لنډ او تنګ عمر کې دومره برکت اچوي چې په ډیر لنډ او تنګ وخت کې د څو تنو پر ځای یا د څو تنو په اندازه کار کوي او د دین لپاره خدمت کوي. که ته د الله رب العزت د حکمونو پابند شي ستانه به الله رب العزت په ډیر لږ وخت کې د دین ډیر کار واخلي. که ته د الله رب العزت د حکمونو او د اوامرو پابند شي الله رب العزت به دې په رزق کې دومره برکت واچوي چې هغه لږ شی به ستا او ستا د کورنۍ د ټولو وګړو لپاره بس کیږي. اما څوک چې د الله رب العزت د حکمونو او د اوامرو نه سرغړونه وکړي، ژوند په فساد او په ګناه کې تیر کړي، اگر که 100 کاله عمر ولري خو هغه نه به الله د دین کار وانخلي. که څومره هغه رزق ولري خو په هغې کې به برکت، اطمینان او سکون نه وي. علامه ابن قیم لیکي أن عمر العبد هو مدة حياته ولا حياة لمن أعرض عن الله. د انسان عمر د هغه د ژوند موده وي، خو کوم خلک چې د الله رب العزت څخه مخ واړوي نو د هغه هیڅ ژوند نشته، بلکې د ده نه خو یو ځناور او څاروی ډیر ښه دی. ځکه د انسان ژوند د هغه د زړه او روح ژوند دی، او زړه هغه وخت ژوندی وي چې په هغه کې د الله رب العزت معرفت او محبت ځای ولري او د الله رب العزت د ذکر سمندر پکې په څپو وي. که کوم کس د زړه ژوند له لاسه ورکه نو پوه شئ چې هغه ټول خیر له لاسه ورکه. بیا که ده ته د دې ژوند په بدله کې ټوله دنیا هم ورکولی شي نو ده تاوان کړی دی. ځکه فمن کل شیء یفوت العبد عوض واذا فاته الله لم يعوض عنه شیء البتة. په دنیا کې د هر شي څه نه څه بدله وي، خو د الله رب العزت د لاسه ورکولو هیڅ بدله نشته. او دنیا چې ټول مخلوق دی څنګه د الله رب العزت بدله کیدی شي؟ او کوم شی چې په خپله د خپل ځان مالک او خاوند نه وي هغه څنګه د ځمکې او آسمانونو د مالک بدله کیدی شي؟ علما لیکي معصیت الله سببا لمحق برکت الرزق والاجل. د الله رب العزت د نافرمانی له امله په رزق او ژوند کې برکت ختمیږي. ځکه د ګنهګار انسان د ژوند په هره برخه کې له ده سره شیطان ګنډوي. له همدې امله باید د هر کال په پیل کې بسم الله وویل شي تر څو برکت ترلاسه شي او شیطان لرې شي. کوم کار چې د الله رب العزت د رضا لپاره نه وي هغې کې برکت هم نه وي، ځکه چې برکت د الله رب العزت په نوم کې یو نوم دی. د کوم شي نسبت چې الله رب العزت طرف ته وي هغه مبارک دی، لکه د الله رسول، د هغه نیک بندگان، د الله کورونه چې جوماتونه او کعبه ده او داسې نور. خو کوم شی چې د الله رب العزت څخه لرې وي هغې کې هم برکت نه وي. علما لیکي برکت د لعنت ضد دی. له همدې امله په کوم شي کې چې برکت نه وي هغه لعنتي وي.
لکه څنګه چې الله رب العزت شیطان لعنتي او له ځان نه لرې کړی، له همدې امله چې هر څوک شیطان ته نږدې وي یا ورته نږدې کیږي په هغه هم لعنت دی، ځکه د ګناه له امله د انسان په مال او ژوند کې برکت ختمیږي. کله چې په ژوند کې برکت ختم شي نو 100 کاله ژوند هم 10 کاله ښکاري او د کروړونو مال انسان ته هیڅ ښکاري. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، د ترمذي حدیث دی، الدنیا ملعونة وملعون ما فيها الا ذکر الله وما والاه والعالم والمتعلم. دنیا ملعونه ده او څه چې پکې دي هغه هم لعنتي دي پرته د الله رب العزت د ذکر او هغه څه څخه چې الله رب العزت ته نږدې کول کوي او د عالم او متعلم څخه. نو هغه کسان چې په خپل ژوند کې د الله رب العزت د حکمونو پابند دي، هغوی ته الله رب العزت مرتبې ورکوي، الله یې ځان ته نږدې کوي. او کم کسان چې د الله رب العزت د حکمونو نه سرغړونه کوي، د الله رب العزت د اوامرو نه سرغړونه کوي، الله هغه ذلیله کوي او د ځان نه یې لرې کوي. ځکه انسان چې کله یوه ګناه کوي نو یوه درجه یې ټیټیږي او کله چې یوه نیکي کوي یوه درجه یې پورته کیږي. له همدې امله کله انسان پورته وي او کله ښکته، خو هغه چې هر منزل ته نږدې وي حشر به یې له هغو سره وي. خو زموږ او ستاسو خلک دومره ښکته شوي چې د پورته کېدو یې څه امکان نشته. لکه په یو حدیث کې راغلی دی، د بخاري او د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. بنده په بېپروایي کې داسې یوه خبره کوي او د هغه څه پروا هم نه کوي چې له امله الله رب العزت دا په دوزخ کې دومره لرې غورځوي څومره چې د شرق او غرب ترمنځ فاصله ده. الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. الله رب العزت دې زموږ ورونو ته هدایت وکړي. الله رب العزت دې زموږ خویندو ته هدایت وکړي. الله رب العزت دې ټول د دین او د اسلام پابند وګرځوي. الله رب العزت دې زموږ په زړونو کې خپل طاعت او محبت ته ځای ورکړي. الله رب العزت دې موږ د شیطان د تابعداري او د مینې نه وساتي. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. فورانو لارو که هر څوک تللی ستا له رحمته ناامیده نه یم. خدایه نن شیخ د خلوتونو یمه، یو خوار ملنګ د زیارتونو یمه، خو تا پیژنم جانان پیژنم، سرچینه د ثوابونو یمه. خدایه نن شیخ د خلوتونو یمه، یو خوار ملنګ د زیارتونو یمه، خو تا پیژنم جانان پیژنم، سرچینه د ثوابونو یمه. یو لیونی غوندې شاعر ټکور یم، ستړی ستومان او مسافر ټکور یم، تل د وصال په تمه تمه یمه، د بېلتان دمکي اسیر ټکور یم. نو ای قادر او متعال سکتنان، رحم رحمان او ذوالجلال سکتنان، د دوزخو او جنتو مالکان، ستا له جنتنا امیده نه یم. خدایه منم چې ګناهګار یم زه، له مغفرت نه